د زړه بند رګونه په انجیوګرافي کې څنګه معلومیږي؟ په یو رښتینی مریض باندې را سره د انجیوګرافي دا عمل د سر نه د اخره پورې وګورئ چې څنګه مریض راشي، څومره نشه کیږي، څنګه بیماری معلومه شي او بیا د هغې د پاره علاج څنګه تجویز شي. څه خلک وایي سټنټ کم یو لګي، د کم ملک سټنټ دی، په صحت کارت دیسی خو نه دی. په ایمرجنسي کې چې ضرورت شي نو د انجیوګرافي د عمل نه مریض هم یریږي او لاواحقین ته هم په شا کیږي. نو راځئ د پروسیجر را سره وګورئ چې ستاسو هم یره ختم شي او د داسې بیمارانو سره شریک کړئ چې هغوی ته ضرورت دی خو نه یې کوي. د زړه د بند رګ د کولاوېدو دپاره چې کوم سټنټ یا سپرینګ لګي دا څنګه ښکارېدلی شي او دا څنګه پړسیږي چې هغه بندش کولا وهي، دا را سره وګورئ. د ټول نه اول چې څومره هم سټاف کیتلیب ته ننوځي د مریض پورې نو ټول خپلې کپړې بدلې کړي چې ځان سره د بهر نه څه جراثیم دننه کیتلیب ته وینسو. یو عام تپوس زمونږ خلک دا کوي چې دا سټنټ چې کوم په هسپتال کې دی نو آیا دا په پرایویټ هسپتال کې لکه په شفا انټرنیشنل کې یا په آر ایم آی نارت ویسټ کې چې کوم په پیسو باندې په 3 لکه کېږي نو آیا هغه او دا سټنټ چې کوم دلته په جنا کې یا په سرکاري هسپتال کې په صحت کارت کېږي نو دا یو شیز دی، دا یو نه دی. نو تاسو وردا کیتلیب دی دا هغه ځای وي څنګه چې اپریشن تھیټر وي د انجیوګرافي دپاره نو دې کې ریډیشن وي نو دې ته د ننوتو نه مخکې د اپرنس اچولي چې دا ریډیشن څه نقصان چاته ورنه کړي. دا کله چې پیشنټ راشي نو دې ځای کې ایمرجنسي میډیسنس پراته وي او په دې کاوچ باندې دی ته دغه چې کوم پوړۍ تاسو ته ښکاري هغه دلته موږ کیدو او مریض په دې باندې داسې دې ته وخیږي چې دې ځای کې د مریض هغه لاس بیا راشي سپورټ وي. دغلته د هغه چې کوم دی ای سی جي او بلډ پریشر او دغه ټول وایټلز په دغه کې ښکاري. د لاندې مونیټر دی دې کې کوم څه مسله فرض کړه د زړه د رفتار متعلق راشي نو هغه بیا هغه ډیفیبریلیټر چې کوم پروت دی هغه یو هغې باندې هغه لګي. دې کې دا د دې دا دغه دی چې د سیام وایي ځکه دا سی په شانتې دی کو تاسو دې ته وګورئ داسې سی په شانتې دغلته بیلون وایر ګایډینګ کیتیټر امپلیشن ډیوایس کنټراس او ټول چې دا ټول سامان کم استعمالیږي دغه ټول سامان دغلته المارو کې پروت دی. دا زموږ سکرب ایریا ده لکه کوم ځای کې چې ډاکټران هیلث ټیکنیشینز څومره خلک چې نرسنګ سټاف چې کیتلیب ته ننوځي پروسیجر سټارټ کېدو نه مخکې لکه انجیوګرافي انجیوپلاسټي نه مخکې هغه دلته ټول لاس نوکان دا هر څه سکرب کړي او بیا هغه لاس هغه بل څه سره ټچ کوي لاس یې داسې نیولي وي او په دې طریقه باندې هغه کیتلیب ته ننوځي. نو اوس تاسو ته اول دا زموږ د ناستې ځای دی دلته چې کوم زموږ ټیم دی ټول د کارډیالوجي نو هغه دلته ناست وي د پروسیجر دوران کې کوم څه ضرورت شي نو راتلی شي. دا زموږ کیتلیب دی او دې ته کنټرول روم وایي. دا کو تاسو وګورئ نو دا هغه ځای دی چې دلته ټیم زموږ ناست وي او په دې سکرینز کې چې کوم مخامخ پروسیجر کېږي نو هغې ته ګوري. تراشه داسې دا پروسیجر دا ځای ورته وښایم. دې کې دا مایک لګېدلی دی چې کو کله فرض که ضرورت وي لکه زه دلته ګورم چې هلته یو کس بیزي دی او هغه خیال نه دی بلډ پریشر ته زړه رفتار ته نور دې کې ډېر شیزونه ښکاري چې کوم هغې ته کتل ضروري وي په هغې نظر او فرض کړه چې کوم کس هلته لګیا دی د هغه پې نظر نشته او زما ورته خیال شو نو زه به ډایرکټ هغه ته اطلاع وکړم او په دغه ځای به هلته ځان ورسوم. دا کیتلیب دی دا هغه ځای دی دلته کوم ځای کې چې انجیوګرافي او انجیوپلاسټي کېږي. اول انجیوګرافي وشي هغې کې پته ولګي بیا د هغې مطابق مخکې پروسیجر وشي. زموږ کیتلیب ته مخامخ سی سی یو ده چې په هغې کې موږ مریض ریډي کړو یعنې څه دوايانې ورکړو او یو څه ټیسټونه د ګردو وغیره هغه ورته وکړو او د هغې نه پس موږ بیا مریض خپل کیتلیب ته مخامخ شفټ کړو. ډاکټران هم سکرب شي یعنې تیار شي ځان واش کړي او د هغې نه پس بیا مخکې پروسیجر شروع شي. انجیوګرافي زیاتره د لاس د رګ یا د خپې د رګ نه کېږي نو اول هغه ځای پاک کړلی شي په انټي سیپټیک سولوشن باندې. د دې خپله طریقه د انټي سیپټیک سولوشن باندې چې کوم دا ځای صفا کول چې دې کې څه جراثیم وغیره سکن چې هغه د انجکشن سره او د کیتیټر یا د شیټ سره دننه لاړ نه شي. د مریض ټول جسم کور کړلی شي په یو پاکه کپړه باندې او صرف لاس یا خپه چې د کوم ځای نه موږ کیتیټر یا شیټ پاس کوو هغه په هغې کې کولاو پرېښودلی شي. تاسو ګورئ چې موږ صرف د مریض د هغه لاس هغه ځای چې کوم ځای نه به موږ دا نشه کوو او بیا به د هغې نه پس شیټ او کیتیټر په دې رګ په ذریعه به دننه ځو نو موږ صرف هغه ځای ځان ته کولاو پرېښوستو. لږ ستن به لګي کاکا دې ځای کې ښه دا ځای به نشه کېږي دا لاس ښه
بس ختم. په انجیوګرافي کې دا اولنې سټپ دی او دا لږ تکلیف یا درد ورکوونکی دی ځکه چې دا ځای موږ لوکل نشه ورکو چې دا لاس صرف نشه شي او بیا د هغې نه پس په دغه ځای کې موږ د رګ په ذریعه باندې یو شیت پاس کوو په هغه شیت کې دننه یو سورۍ وي چې په هغې کې موږ بیا کیتیټر سټینډ بیلونز چې څه هم پکار وي په هغې کې دننه موږ زړه ته رسو او د دې شیټ په ذریعه باندې بیا کیتیټر سټینټ او بیلون د هر څه د دې شیټ په ذریعه باندې بیا دننه زړه ته ننوځي د زړه رګونو ته. بس وشو کاکا وشو ها. شیټ چې کوم دی مریض ته په رګ کې واچولی شو د لاس په رګ کې او په هغې کې څه ضروري دوایانې چې هغه د دې لپاره ورکړلی کېږي چې یو خو دا رګ بند نه شي او یو په دې کې د انټي کاګولنټ ته وایي یعنې د وینې د نری کېدو چې څه لوتړه وغیره پکې جوړه نه یا پکې مخکې لاړه نه شي نو د دغې لپاره هغه ته وایي. دغه اوس کیتیټر دی او د کیتیټر په ترو باندې به د زړه رګونه موږ ته په مخامخ سکرین کې ښکاري. د دې شیټ په ذریعه باندې دا کیتیټر او دا هر څه دننه د زړه ته ننوځي. بس ته اوس تاسو دغه نه دی اچولی ښه دا اچولی دی دغه معنی دی نه دی. کله چې موږ دا کیتیټر یا دا تار چې کوم تاسو ته وختي ښکارېدو دا موږ د زړه هغه ځای ته ورسو د کوم ځای نه چې د زړه هغه رګونه راوتي وي چې د زړه خپلو پټو له وینه ورکوي نو بیا د هغې نه پس دې سره موږ دا یو ډریپ اټیچ کو دې ته کنټراسټ یا ډای وایي دا موږ انجکټ کو او هغه موږ ته هلته داسې ښکاري چې څنګه د زړه په دغه رګونو کې وینه ګرځي دغه شان پکې دا کنټراسټ هم ځي او د هغې نه موږ ته دا اندازه کېږي چې دا رګ کولاو دی او که بند دی. دې سره دا بل ډریپ کم چې د ضرورت په وخت کې په هغې کې موږ دوایي فلوډ یا یو بل کنیکشن چې هغه موږ ته د مریض ډایرکټ د زړه نه بلډ پریشر هم ښیي. نو په دې ټولو شیزونو باندې موږ د سکرینز نه نظر ساتو او شاته کنټرول روم چې مې ته کوم ښودلی په هغې کې هم یو ډاکټر د هر څه باندې نظر ساتي. تاسو ګورئ چې دا کوم سیام مشین درته ما په شروع کې ښودلی و د دې یو ایکسری سورس وي او یو ایمیج انټنسیفایر وي دا مختلف زاویو نه تاویږي او د مختلف انګلو نه موږ د زړه د دغه رګونو تصویران یا لایف دغه هلته مخامخ ګورو ځکه چې د زړه رګ په یو ویو کې یو شان ښکاري او په بل کې بل شان نو موږ وایو چې څه غلطي پکې ونه شي د هر طرفه د زړه دا رګونه موږ داسې وګورو. دا زما محترم استادان پروفیسر ډاکټر طاهر شاه صاحب او پروفیسر ډاکټر ریاض انور صاحب دي. زه د دوی نه زده کړه کوم او د دوی د سوري د لاندې کار کوم. کله چې انجیوګرافي وشي نو داسې موږ بیا په دې باندې یو ډسکشن وکړو هغه رګونه ټول وګورو او بیا د مریض لواحقین هم دې ځای ته راوغواړو او هغه ته د هر څه وښیو او بیا موږ دا فیصله کړې وي چې د مریض دپاره سټنټ لازمي دی یا ښه خبره ده او که نه مریض به بایپاس سرجري به کوي خو د هغې دپاره اکثر بایپاس سرجن ته تلل وي. موږ سره په دې هسپتال کې چونکې کارډیک سرجري ډپارټمنټ هم دی نو موږ اکثر لاس په لاس د اوپینین واخلو چې یاره سرجري پکې کېدی شي ځکه کله نه کله خو مریض سرجري ته نه تلل غواړي یا کله نه کله ممکن نه وي چې د مریض سرجري وشي د مریض حالت داسې وي چې سرجري نشي کېدی نو په هغه صورت کې بیا سټنټ لګي او کله چې مریض ته سټریټ اوی د سرجري فایده ډېره وي نو موږ ته وایو چې نه ته به بایپاس کې. نو دا ټول ډسکشن موږ په دې کنټرول روم کې د مریض د لواحقینو سره وکړو. یو عام تپوس زمونږ خلک دا کوي چې یاره دا سټنټ چې کوم په هسپتال کې دی نو آیا دا په پرایویټ هسپتال کې لکه په شفا انټرنیشنل کې یا په آر ایم آی نارت ویسټ کې چې کوم په پیسو باندې په 3 لکه کېږي نو آیا هغه او دا سټنټ چې کوم دلته په جنا کې یا په سرکاري هسپتال کې په صحت کارت کېږي نو دا یو شیز دی دا یو نه دی. نو تاسو د آګاهۍ او تاسو د پوهه لپاره زه تاسو ته دا وایم چې پاکستان ته چې کومه اداره اف ډي اے اپروفډ سټنټس ورکوي نو هغه چې کوم سټنټ دلته دې هسپتال ته ورکوي دغه به ال آر ایچ ته ورکوي دغه ایچ ام سی ته ورکوي دغه آر ایم آی دغه شفا انټرنیشنل او دغه آغا خان ته ورکوي. د دې یو څو مشهور نمونه دي سجاد صاحب زمونږ کې اطلاع انچارج دی هغه نه مې ټول درته اورولي دي کو نه هغه کلیپ به تاسو ته زه پلی کوم چې ریزولوټ دی داسې زاینس دی پرومس پریمیر دی نو دې کې چې کوم هغه ایورولیمس او سایرولیمس چې د هغې کوم کیمیکلز دي نو هغه ټول کنسپټ یو وي او هماغه سټنټونه دلته هم چلیږي او هلته هم چلیږي.